نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت رز دنیا دا ټول نظام جوړ کړی دی او الله رب العزت پیدا کړی دی. ورځ راولي، شپه راولي، د ټول دنیا یو نظام دی چلی. هر قسم انسان باندې دور راځي، هر قسم انسان باندې وخت راځي، د امیرۍ، د غریبۍ، د فقیرۍ، د مسکینۍ. او دغه رنګې الله رب العزت د فضیلت میاشتې راولي، د ثواب، د فضیلت، د عبادات. او دغه رنګې الله رب العزت د دې مسلمان ته د بخښنې موقع ورکوي او بانه ورته ګوري چې دی به څه داسې عمل کوي چې د ده زه بخشش وکړم، دی به څنګه داسې یو معمولي عمل کوي چې د ده زه بخښنه وکړم. الله رب العزت هم په دغې تلاش کې د انسان ته موقع نه موقع ورکوي. محرم میاشت راله، محرم میاشت شروع شوې ده. زموږ د مسلمانانو په ذهنونو کې صرف او صرف دا دی چې په دې محرم په دې شروع میاشت ورځو کې ظلم شوی دی، زیاتې شوی دی. او دغه رنګې کربلا کې حسن حسین شهیدان شوي او بس دا د ټولو نه غټه ثانیه ده بس او دا شوي. یوازې دا نه، محرم میاشت راله، په محرم میاشت کې د دې سره عاشوري سره الله رب العزت ډېر غټ تاریخ رابطه ایښې ده. حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنه پورې په وړوکوالي شهیدان شوي نه دي. حضرت حسین رضی الله عنه 56 سال عمر چې شهید شوی دی، ماشوم نو. زین العابدین د دې پسې ورته امام زین العابدین رحمه الله د هغې څه ورته په اولاد کې راځي. دا ټوله سلسله د هغه ځای نه د حسن حسین او د هغه ځای نه شروع ده او را روانه ده. خو یاد ساتئ چې د محرم په میاشت کې د میاشتو د کال د اسلامي د کال ابتدا د محرم نه کېږي.
او د عاشوري پر ځبانی حضرت موسی علی السلام ته نجات ورکړی يهوديانو ته وګوره نو هغه پکې مر وجنی عیسایانو ته وګوره عیسی علی السلام پکې اسمان ته ختل دي عیسایان په باندې مر وجنی ابراهیم علیه السلام د اور نه اخلاص شوی دی او دا غرنګ چې سور انبیاء کرام دي او دا غرنګ امتحان کې او ازمایش کې الله جوړي دا غین اخلاص شوی دی عاشوري پر او عاشوره ویل کېږي 10 محرم ته ما تاسو کو اندګي شیعاګان پلس محرم دې ځان ډبای را ډبای نه تم لاټي ته وته تماشا ودري یعنی کسي چلې یہ رجی ظلم شوی دی ډېر زیات ظلم شوی دی ټیک ته نه سوال کوم کچر استا لار نیکو تربور چا په ظلم زیاتی سره مړ کړي تبا په قبر باندې ټول عمر بسې ورته ځان خرابې را خرابې کالی پوره کیږي یونیورسيټي پوره کیږي نو بس ځان برا کیږي دا ځي وکي بالکل لا حدیث شریف کی راضی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي زتا ستا خپل دین پرېدم دا دین خپل دا خپل کې مضبوطیا سره ونی سي او په مضبوطیا سره ونی سي په سنت باندې عمل کوي او د دین اخوا دی خوا مزي او کچر دین اخوا دی خوا زي او په بدعاتو کې لګي او په گمراهۍ بسر شي او چې په گمراهۍ سر شي همیشه د پاره بنا کاوي نن مسلمان ته ګوري رو 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 د خپل لارې نه د خپل د دین نه د خپل اسلام نه رو رو کوي په ایرو غیرو باندې سر کیږي رو 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 د اغیار رنگ په چولې کیږي رو د اغیار رنگ په غالب دی د مسلمانیت صرف نومې پاتې دی چې صرف په نوم مسلمان دی صرف دمی پاتې دی دمی بیا دغه رنګي ام کلثوم رضی الله عنها خپل ویل دي چې حضرت حسین او حضرت حسن رضی الله عنه دای چې کله شهیدان شو په ما بجړاګانې نه کوي په ما به مرسي نه کوي په ما به ځان نه وهي دا دین کې حرام دي داسې مکه وي تر دې پورې الله رب العزت په دې باندې حرام کړی خپل مړي باندې جاړي ولې حرام کړی ځان بنوي گریوان بنشله دا غي په کتابونو کې انداشته چې دا حرام دي په یو کتاب کې نشته چې جړاګان او فریاد او غي باوجود هغه ځان په تیار کې ساتل او تاسو مسلمانانو نه پويږي بس دیګای بس دین اسلام تا رڼا خي هدایت ولیکي کی رڼا تا صراط ولیکي کی لارې تا اهدنا الصراط المستقيم پروردگارا نی غلار د هدایت لار راتوخه نی غلار راتوخه دلته د نی غلار د رب نه طلب کې اول ته په ګمراهي باندې سر شي رب العالمین بخور تا ته نی غلار وخی دا د انسان عقل له چې دی یو زناور راولي او لاندې باندې تتاویږي راتاویږي او دا کار کې چې خدای ته ما وبخي بده وبخي یاد ساتئ دین اسلام د رسم او د رسومات او د رواجونو شی نه دی دین اسلام د سنت پابند دی چې ته په دې کې به سنت کې د سنت او پابند دی نو البته الله رب العزت محبوب بنده جوړي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر حسنین کریمین نوسی هغه په غم باندې والله چې زموږ زړونه درديږي زموږ زړونه پیخوږي او یاد ساتئ چې خلق مقصد پری دی او فرع پسیزي او بنیادی خبره پری دی او اخوا د خبرو پسیزي نو دې خو بنیادی مقصد خپل نه کوي الله رب العزت مرز په قیامت تا نه دا تاسو کوي چې تا په سوره جړاګانې کړې دي تا په ځان سوره ډبولې دي تا په سوره زنجیرونه ځان والے دي تا نه دا تاسو کوي عمل لسه کړی دی نو ورته یا رسول په دغه کې باندې جړاګانې کړې تا ته وایي عمل لسه کړی دی سودم تشین دی پټکی ککړ نه ارل یو کس نه تاسو کومه ختم نبوت پیژنې بیا په لوکوالي مې ویلې ما څه شي دی ودا غشپګه کلمه ده دا حال دی الله رب العزت دا هغه سړي بخنه او بخشش نه کوي چې څوک علی رسول سره سي ورته مینه محبت نه دا خبريات سره او زموږ مسلمانان په غلطه لار روان دي په کګه لار روان دي چې لار ورته سیده کې استاد دوه سختۍ نه کار
یاد ساتئ خپلو بچو ته د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ورته وښایئ. سیرت ولې ته ویل کېږي چې نبی علیه السلام ژوند څنګه تېر کړی، صورت د نبی علیه السلام سره نه والې خپو پورې صورت یې څنګه. الله رب العزت خو تا ته ژوند درکړی دی، خو په دې ژوند کې بس هر هغه حساب تا سره کېږي چې تاسو عمل کړی دی او الله رب العزت په حضور کې دې پیش کړی دی. دا خو تا ته نه دی ویلي چې ته په رسمونو او په رواجونو باندې ځه، که واده راشي که ښادي راشي که غم راشي ته په رسمونو او په رواجونو پسې ځه او بیا چې کله وي الله دې جنت الفردوس راته راکړي. ولې دا نعوذ بالله د الله رب العزت کنډر کې ناستې چې تا ته به جنت الفردوس راکړي او ته په ایرو غیرو باندې سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی هم قریب زما په امت به داسې یو دور راشي، داسې یو دور به راشي چې په ایرو غیرو باندې به سر یو ذاته وایي چې دا زما دین دی، زما اسلام دی، دا زما منهج دی، او ای به په ګمراهۍ باندې. او که ته ورته د هدایت خبره کې، نیغ لارې خبره کې، نصیحت خبره کې، او پې داسې بد لګي لکه د غشي غزار چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول مسلمانان د منکراتو نه منع کړي. چې یو انسان دروغ وایي قرآن کریم په هغه باندې وایي لا لعنت الله علی الکاذبین، چې یو اسلام یو سړی په دین اسلام باندې دروغ وایي په هغه باندې قرآن به لعنت نه وایي. یو سړی په دین اسلام باره کې دا نظریه ساتي نعوذ بالله چې پس د نبی علیه الصلاة والسلام نه بعد ټول صحابه کافران شو، نو سړی به هغه سړی به خدای وبخښي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو، محرم میاشت راله، په دې کې د عاشورې میاشت، عاشورې ورځ ده. عاشوره ویل کېږي 10 محرم ته، دا د فضیلت ورځ ده. په دې ورځ باندې الله رب العزت ټول انبیاء کرام او حضرت یونس علیه السلام په د مې د خېټې نه راوته، څنګه وختي به وي ابراهیم علیه السلام د اور نه راوته، طوفان نوح کشته و جودي غر سره پاکه ودرېده. دنیا پیغمبران الله رب العزت قصص الانبیاء روالی په غي کې لیکلي دي چې الله رب العزت په هغه موقع باندې شپږ او یا پیغمبران د عاشورې د برکت سي ورته عاشورې د ورځې په نجات وته ورکړ. سورہ شپږ او یا 76 انبیاء کرام، يهوديان د دغه ورځې روزه نیسي، عیسایان هم د دغه روزه نیسي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو ته عاشورې د ورځې روزه نیسي، د رمضان المبارک نه بعد د ټولو نه فضیلت ولا رسم دادا. خو صرف عاشوري یوازې روزه به نه نیسئ، غیر مسلمه چې دی عیسایان کافران دی یې نیسي، خو د دوی مخالفت به کوي، تاسو به دوه نیسئ، یا به نهمه نیسئ، نهمه لسمه نیسئ، یا لسمه یو لسمه نیسئ. نو الله رب العزت خو مسلمانانو ته عزت ورکړی دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام په هر ځای کې دفاع یې کړې ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام هر ځای کې امت ته راهنمایي کړې ده. و چرې چې د مسلمان هم لږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت سره خو مینه کولې کړه. افسوس چې د خپل بچي سره څومره مینه کې چې دومره مینه خو د نبی علیه السلام سره کولې کړه. هر جمعه زه دا چغې وامه چې اتیا پېرې اللهم صل علی محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسلیما كثيرا. دا د دې هدیه نبی علیه السلام په دربار کې پیش کوي، ورځ د قیامت به ستاسو د شفاعت ګواه چې سوی پیغمبر علیه السلام یې څوک وي. بالکل نه، امت رو د اعمالنا، د فضیلتنا، د سیرتنا، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مناقبنا رو خوېږي تر دې ګټې پورې براشي چې صرف او صرف کلمه وته پاتې، بیا ورپسې اولاد راشي ای به صرف دا وایي چې موږ مسلمانانو نور ټول رسمونه رواجونه ناستې پاستې اغیار د دې ټول یو شی. زمونږ د ملک نه علاوه لاړ شي د نور ملکونو وزټ وکړي او ذات مسلمانان طور طریقه بدوباش ناستې پاستې ذات مسلمان وای. زاینش سره کینی پاسي ک کرسچن سره کینی پاسي دا نه چې په نور مذاهب او په نور ادیان او کراس کرسچن کوم یا په تنقید کوم، نو بالکل نه، بلکې زه دا وایم چې مسلمان خپل ځان نه پیژندل چې الله رب العزت وتا کوم اوچت دین ورکړي په هغه اوچت دین باندې دې شکر نه ادا. مسلمان کې الله رب العزت مالدار پیدا کړي، غریب پیدا کړي، مالدار ته ځکه مال ورکړي چې شکر ادا کړي. نن مالدار شکر ادا کوي، غریب ځکه غریب پیدا کړي چې دې صبر وکړي. او الله رب العزت فرمایي ان الله مع الصابرین، صبر کوونکي سره مالدار سره نه، فقیر او مسکین نن سبا صبر کوي. الله رب العزت ممتاز رب دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دوستانو عزیزانو په کورونو کې چا په وایي چې د عاشورې ورځ فضیلت ولا ورځ په دې عمل کې زنانه ډېرې تکړه دي
او حدیث شریف کې راځي چې د روزي نه بعد د ټولو نه فضیلت ولا چې کوم روزي دي هغه د محرم دي، هغه د عاشوري دي. په دغه ورځ باندې یوازې دا مونږ نه وایو چې د بل تا د شیعاګانو سره به خاص کړی هغوی د ځان ډبی را ډبی، او زمونږ دا خلک خو ماشاءالله چې محرم ورځې شپې راشي نو کار روزګار یې وي نه، څه چل کړي نادرن ایریا ته لاړ شي چکر لږ ته چکر یې وایي هر څه وایي، خو دا خبره یاد ساتئ چې الله رب العزت دا ورځې فضیلت ولا پیدا کړي دي، عظمت ولا پیدا کړي دي. په دې باندې چې څومره عبادت کولی شي او الله رب العزت ته ودرېدی شي او الله ته فریاد کولی شي، نو الله رب العزت به دومره زما ستا عمل قبولوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.